آیا تاسو د کابل ژوبڼ یا باغوش لیدلی؟ آیا تاسو خبرې چې په دې باغوش کې څه ډول ژوي او یا هم مرغان شتون لري؟ آیا په دې هم خبرې چې دې ژوبڼ ته نوي حیوانات او یا هم مرغان راوستل شوي؟ نن غواړم په تاسو باندې د کابل ژوبڼ په نوي بڼه وګورم. دا د دوستانو د باغوش په لور حرکت کوو. دا د کوټي سنګي سیمه ده، د کوټي سنګي پل. او اوس دوستانو مونږ د مزنګ ته نږدې کیږو. باغوش هم د مزنګ ته نږدې پروت دی دوستانو. او بالاخره ژوبڼ ته راورسېدو. دا د کابل ژوبڼ یا باغوش دی. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زه فضل باري ریان یم. نن غواړم د کابل باغوش یا ژوبڼ په نوي بڼه تاسو ته در وښیم. دا دی د کابل ژوبڼ یا باغوش کابل. اوس دوستانو دلته په دروازه کې ور داخلیږو. دا د کابل باغوش دروازه ده یا د کابل ژوبڼ. او بابا هم اشاره کوي چې اول ټیکټ واخله. ټیکټ په څو دی؟ وای ټیکټ په 13 افغانۍ. ځه خیر دوستانو، 13 افغانۍ خو دومره شی نه دي. دغه دی. بابا هم د مانه ټیکټ واخیستو. که ټیکټ نه وای راسره دننه یې نه پرېښولم. تاسو هم احتیاط کوئ، ټیکټ واخلئ. دغه دی دوستانو د کابل باغوش. څومره ښکلې ونې، څومره ښکلی ځای دی دوستانو. او دلته دوستانو د باغوش ډېر شین دی، ډېرې ښې ونې دي او ونې هسکې هسکې ونې. ډېر ښه د مرغانو غږونه دي. ډېر ښه طبیعت دی دوستانو، بدون پرته له دې چې تاسو د حیواناتو د لیدلو نه خوند واخلئ. دغه دوستانو د حیواناتو لیست دی. دغه تاسو کولی شئ وګورئ. دغه راسته خواته د باغوش راسته خواته دغه مرغان او دغه ژوي شتون لري. د کابل د باغوش دغه راسته خواته دوستانو، او دغه بیا چپه خواته دغه مرغان او ژوي شتون لري چې په دې کې زمری هم شامل دی. په دې راسته خوا کې دوستانو اول دغه مرغه دی چې دې مرغه ته په پښتو کې ورته ماهي خور مرغه وایي، یعنې دا ماهیان خوري دوستانو. دا ډېر ښکلی مرغه دی. تاسو به هم ډېرو ځایو کې لیدلی وي. ډېر ښایسته مرغان دي دوستانو. راځئ اوس ولاړ شو د زمري په لور. او دا هم د زمري ځای دی دوستانو. په دې ځای کې نو زمری دی. او زمری هم فکر کوم ډېر لرې ناست دی. فکر نه کوم چې تاسو به یوازې ووینئ. تر څو چې کامره ښه ورنږدې نه کړي تاسو زمری نه شئ لیدلی. دلته تاسو کولی شئ زمری ووینئ، ډېر لرې ناست دی. او دا زمریان دوستانو چې باغوش کې دا سپین زمریان بولي وایي د جنوبي افریقا زمریان دي. د کرزي ورور دوستانو خلیل کرزی نومیږي، فکر کوم وفات چې شو. د هغې زمری هم دلته راوستل شوی، هسې براون رنګ لري، نسواري. دوستانو دلته که تاسو فکر وکړئ دومره ډېرې ونې دي چې زمری هېڅ نه لیدل کېږي. فکر کوم چې دا ونې مزاحمت کوي. څو ځلې زه دلته راغلم تر څو په ښه شکل باندې تاسو باندې زمری وګورم، خو بیا به هم زمری یا پروت و یا به لرې ناست و. زمریان چې د نږدې نه ونه کتل شي سم نه معلومیږي. د زمري د څنګ سره دلته بیا دغه رقم حیوان دی دوستانو. او دا هم غرڅه ده، ډېره نږدې ولاړه ده. تاسو کولی شئ ویې ګورئ. ښه دوستانو دا شو زمری او غرڅه. د دې زمری او غرڅه هم ولیدل. اوس راځو د خرس خواته، د خرس ځای ته. خرس در باندې وګورم چې څنګه شکل لري. دغه ځای د خرس دی دوستانو. دلته خرس هم سپین رنګ لري او خرس ډېر قیمتي خواړه هم خوري، وایي قابل شات ورکول کېږي. دې خواته بیا دوستانو دلته وحشي مرغان دي. وحشي مرغان یعنې دغه غوښه خوړونکي مرغان. او دا هم وحشي مرغان دي، پاخه ده. دلته یو نور حیوانات هم مرغان هم شته. کلمرغ ورته وایي په پښتو نوم فعلا رانایر شو، خو کلسری مرغه. دې خواته چې بیا راشو دلته بیا ماهیان دي او خزندې لکه ماران. دا د دې ماهیانو سیمه ده. راځئ ماهیان در باندې وګورم. ټیکټ په څو دی؟ ټیکټ 10 روپۍ. او دا هم دوستانو د ماهیانو ځای. دلته ډول ډول ماهیان دي.
دا مایع تمساح ته ورته شکل لري او دا هم کوچني مایعان دي. دلته نو دوستانو ډول ماهیان دي او ډیر ښایسته ماهیان دي. تاسو کولی شئ واضح یې وګورئ. ټول ماهیان به تاسو ته د نږدې نه راولم تر څو یې سم وګورئ او تاسو هم خوند ترېنه واخلئ. کیدای شي تاسو هم زړه وشي او دې ژوبڼ ته راشئ او دا ټول وګورئ. او دا هم مار دی، ژوندی مار دی دوستانو، فکر ونه کړئ چې دا مړ دی. او یو دغه مار فکر کوم دا مړ دی. د نمایش دپاره ایښی. دې خواته دوستانو چې راشئ دا نو داسې پخواني شیان دي، ځینې ژوندي شیان دي، یعنې مړه شوي شیان دي. ځینې هګۍ دي. دا ګورو دوستانو هګۍ در پېژندلې دي. د کونګ هګۍ دومره ده، د افریقایي چرګې هګۍ دومره اندازه لري او د هیلۍ هګۍ هم شته ده او دغه دوه هګۍ د طاووس هګۍ دي او دا غټه هګۍ چې ده دا د شترمرغ هګۍ ده. اوښ ته ورته مرغه تاسو به لیدلی وي، غټ مرغه دی، د هغې هګۍ ده، بیخي غټه ده دوستانو. دا شاید په کامره کې تاسو ته سم معلوم نه شي. دا د ټپوس هګۍ ده، د کوترې هګۍ ده، د دښتي چرګې هګۍ ده او دا بل سم نه معلومیږي. خو دا هګۍ دي دوستانو په ټولو کې جالبه دا ده چې د شترمرغ یا اوښ ته ورته مرغه څومره غټه هګۍ ده. اوس راوځو دوستانو بیرته د ماهیانو د ځای نه راووتلو، بیرته تاویږو البته د خرس او د زمري او د غرڅې خواته چې موږ ترېنه راغلو هغې خواته بیرته تاویږو. دلته نه دغسې یو حیوانات هم لیدل کېږي، اوښان هم شته، خو فکر نه کوم اوښان به ډېر خلک توجه ځان ته جلب کړي. هر چا لیدلي دي، خو بیا هم کیدای شي ځینې کسانو نه وي لیدلي. دا خو دوستانو د خرس ځای شو. اوس ځو همداسې مستقیم د زمري نه هم تېرېږو. دلته هم دغه د زمري ځای دی. د وخته چې ما زمریان در وښودل سپین زمریان و، هغه بل ځای دی او دا بل ځای دی. دلته فکر کوم د کرزي د ورور زمری دلته راوستل شوی دی. زمریانو بیخي ډېر خوب کوي، 11 که 13 ساعته خوب کوي، خوب هم ډېر کوي، خوراک هم ډېر کوي. نو راځئ واړه حیوانات در باندې وګورم. سویه دلته وحشي پشۍ ده، دا هم ویده ده. او اوس د شغال خواته راغلو. شغال که چا نه وي لیدلی دوستانو دغه شغال دی، دې ته شغال وایي. د شغال چیغې او اوازونه به مو اورېدلي وي. نن تصویر در باندې ګورم. ها دوستانو دا شغال شو. ګیدړه هم د شغال د څنګ سوه، خو هغه هم په غار کې ننوتلې وه، نشته وه. دا هم پړانګ دی، پړانګ هم ویده دی. په دوهم ځل زه بیا پړانګ ته راغلم، په تاسو باندې دغه د پړانګ مې هم ولیدلو د کابل. دا پړانګ هم د فراه دی دوستانو، د افغانستان دی، د افغانستان په غرونو کې دی. دلته دغه حیوانات هم تاسو کولی شئ ووینئ. دا بیا واښه خوړونکي حیوانات دي، ژوي دي. او دا هم لیوه. ګران دوستانو دا د لیوه په اوس در باندې وګورم. دا د لیوه سیمه ده، د لیوه ځای دی. تاسو کولی شئ دلته دوستانو تاسو که وینئ جالۍ او د پنجرې زیاتې دي. حیوانات سم نه رااخیستل کېږي چې سم تصویر تاسو ته وړاندې کړم. زه خپله ټوله هڅه کوم تر څو هر حیوان تاسو ته په ښکلې بڼه او په ښه کیفیت تاسو ته در وښیم، تر څو تاسو هم خوند ترېنه واخلئ. او د باغوش سیمه دوستانو دومره شنه ده، دومره ډېرې ونې دي چې تاسو یو نږدې راشئ خوند به ترېنه واخلئ. دغه غټه سیمه دوستانو د شترمرغ او اوښ ډوله مرغه. تاسو اوس وګورئ چې اوښ ډوله مرغه څه ته وایو. اوښ ډوله مرغه دغه مرغه دی، یعنې شکل یې د اوښ دی. دا ډېر وایي چټک مرغه دی. ما خپله هم لیدلی، د منډې مې لیدلي دي، ډېره تیزه منډه کوي. او د شترمرغ دې خواته بیا بیزو ده، بیزوګانې دي، شادي هم ورته وایي.
دا بیزوګانې چې د هر ځل زه راځم د ماشومتوب نه تر اوسه همدغسې بیزوګانې زه وینم، هېڅ تغیرات نه کې راځي. نو بیا هم که تاسو نه وي لیدلي، تاسو په خاطر به بیا هم تاسو ته در وښیم. دا شادي هڅه کوي واښه راواخلي ګیا. ډېرې شوخې دي دې ځای شادیانې، او خلک هم پخوا به ډېرې ځورولې، اوس دلته خپله کارکوونکي د باغ وحش خلک نه پرېږدي چې دا وځوروي. او د دوی خوراک مامپلي او دا وچې مېوې دي. احمدیا هم د دې ژویو د لیدلو نه خوند اخلي او ډېر په خوند یې ګوري. ښه دوستانو، اوس په دې خواته حرکت وکړو. دلته مرغان بیخي زیات دي. تاسو ته مرغان نشم درښودلی ځکه سم واضح نه راځي. دا کامرامینان بیخي زیات دي دوستانو. زاره هم درته کوي چې یو انځور دې واخلم، ډېر صاف راځي. نو سړی دې ته اړ کوي چې ورته ووایي چې ښه سمه ده یو انځور مې واخله. نو مونږ هم انځورونه واخیستل دوستانو. اوس دلته راځو دې خواته وګورو چې هر شی په مخه راغلل. ډېر وخت زه نه یم راغلی چې تاسو ته یې وښیم چې دلته به اوس څه وي. یو خو په باغ وحش کې دوستانو مرغان بیخي زیات دي. دا اوس هم ما تاسو ته ډېر مرغان در ونه ښودل، حتی کوتره او زرک او دا نور هغه. او دا هم د همدې ژوبڼ هوټل دی. ښه دوستانو، دا و د نن ورځې خپرونه. خدای دې وکړي چې خوند مو ترېنه اخیستی وي. مونږ هم د ژوبڼ نه د وتلو په حال کې یو. تر بلې خپرونه مو په لوی او بښونکي الله سپارم.